بلوچستان کې په امنیتي پوسته د وسلوالو برید کې دوه پوځیان وژل شوي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په تانبه سیمه کې د امنیتي ځواکونو په یوه پوسته د وسلوالو برید کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي او د پاکستان پوځ دعوا کړې چې ترهګرو ته هم درانه زیانونه اړولي دي. د چهارشنبه په ورځ د پوځ د اماړیکو څانګې ISSPR په خپل یو بیان کې ویلي د بهر نه د حمایه کیدونکو ترهګرو یوې ډلې تم سیمه کې په هغه امنیتي پوسته برید کړی چې سیمې ته د دغو ترهګرو د ننوتلو مخه یې نیولې وه، خو پوځ نه دی ویلي چې دغه ترهګرو ته د بهر نه د کوم هیواد یا ډلې مرسته ترلاسه وه. پوځ وایي د ترهګرو په ډزو کې د بلوچستان د خاران سیمې سره تړاو لرونکی اسکر نصیب الله او د خیبر پښتونخوا د لکي مروت سیمې سره استوګن اسکر انشاء الله وژل شوي. د پوځ په بیان کې راغلي چې د ترهګرو د برید په مهال امنیتي ځواکونو هم په هغوی پوره قوت سره ځوابي برید کړی چې پکې هغوی ته درانه زیانونه اوښتي، خو د پوځ بیان کې ترهګرو ته د اوښتي زیان نور جزئیات نه دي ښودل شوي. پوځ په خپل بیان کې ویلي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه هغو ترهګرو ته د ماتې ورکولو لپاره هوډمن دي چې غواړي د بلوچستان د امن ثبات او پرمختیا مخه ونیسي. په سمدستي توګه د دې برید پړاو کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې، خو تر دې وړاندې چې نږدې وختونو کې بلوچستان کې په پوځ څومره بریدونه شوي هغه کې د زیاترو پړه یغي بلوچ وسلوالو ډلو او د پاکستاني طالبانو تحریک په غاړه اخیستې ده. لیدونکو له غوږ نیونې مننه. ښې چارې.